وروستای مورچل 15مه برخه د وروستي مورچل د خپرونې قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا د وروستي مورچل خپرونه پیل شوه. درنو اوریدونکو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خپرونې کوربه مو زه هاشمي یم. درنو اوریدونکو په تیر خپرونه کې مو تر دې ځای اورېدلي و چې طاهر وویل صفیې زه واده کوم چې له ترکستان نه وزګار شم دلته به راځم. تر هغه وخته ښایي ستا د کاکا نظر هم زما په اړه اوښتی وي او زه به د یو لوی انعام لپاره خپله لمن وغوړوم. زه ډاډ درکوم چې زما د مینې پر اسمان به تل 2 ستوري ځلیږي او زما په نظر کې به ستا او سریا درجه یو شان وي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې دا اورو چې صفیه وویل زه به ستا د لمنې ګرد واوسم او له تا سره به واوسم. په بلخ کې اوسېدونکې زما خور ته زما سلام وایه او هغې ته زما یوه نښه وروړه. صفیې له ګوتې نه یوه ګوتمۍ راوایسته. طاهر په لاس کې ورکېښوده. ویې ویل زه به ستاسو دواړو انتظار کوم. که تاسو ځنډ وکړ نو ښایي تقدیر ما درولي. په نړۍ کې هیڅ داسې خلیج نشته چې د مینې په کښتۍ کې د څوک ترې پورې نشي وتلی. په اوبو کې دوی د کښتۍ د پاروګانو غږ واورېد. دواړو سیند ته وکتل. صفیې وویل لکه چې قاسم راغی. دواړه د ونې ډډې ته ودرېدل. کښتۍ څنډې ته ورسېده. قاسم او 2 تنه نور ترې کوز شول او ماڼۍ ته دننه ولاړل. صفیې وویل هغه ښایي ما ته ستا د خلاصېدو خبر راوړی وي. اوس ورځه زه به تر هغې دلته ولاړ یم چې تر څو دا کښتۍ ښکاري. خو لږ ودرېږه. پیردار راغی. پیرداران راغلل او تر لږ ځنډه یې په چوتره خبرې کولې او بیرته ولاړل. د دوی د خبرو موضوع تر اوسه پورې د قاسم او صفیې د واده په اړه وه. آخر په قاسم کې څه کمزوري ده چې صفیه له هغې سره واده نه کوي؟ هغه ړوند دی، کوڼ دی، ګوډ دی او یا ستا په څېر بې عقل دی. بس چې هر څه دی زما باور دی چې صفیه له هغه سره واده نشي کولی. د پاچاهۍ کوم ولیعهد او شهزاده د هغې سره جوړیږي. صفیه وویل اوس ولاړ شه. طاهر ټیټ شو. د یو وړوکي کښتۍ پړی یې پرانیست او پکې کېناست. پاروګان یې ونیول او ویې ویل صفیه خدای پامان. صفیه کښتۍ اوبو ته ورټېل وهله. ویې ویل د خدای پامان. تر هغو چې کښتۍ یې له نظره پناه کېدله دې له ځانه سره ویل الله دې مل شه، الله دې مل شه. د وروستي مورچل د خپرونې قدرمنو اوریدونکو سهار وختي صدراعظم د صفیې د ټولو خبرو له اورېدو وروسته وویل که دا خبره رښتیا شوه نو د یوې خبرې ډاډ درکوم او هغه دا چې زما د ورېرې واده زما د ناوړه زوی سره نشي کېدی. زه پوهېدم چې طاهر یو مخلص ځوان دی. زه د ده د نیولو مخالف وم ځکه مې ده او د ده ملګرو ته د تېښتې موقع ورکول غوښتل. ما ته د ده ملګرو چې پیغام راکړ دا یې بل د اخلاص ثبوت دی. که نه نو د وحیدالدین نه وروسته ښایي په بېخبرۍ کې زما وار وای. هغه بدماش نن ما ته وویل چې د خلیفه په امر زه نن طاهر ته د تېښتې موقع برابروم. اوس ورځم. صفیه خپلې کوټې ته ولاړه. هلته قاسم سکینې سره خبرې کولې. هغه چې صفیه ولیده ویې ویل صفیه ما یو لوی خبر راوړی دی. مهلب همدا اوس ما ته خبر راکړ چې طاهر له بندخانې نه تښتېدلی دی. ما له هغه نه ټول تفصیل نه دی پوښتلی. ما تا ته خبر راوړ او دلته راغلم. زه اوس هغه ته ورځم. هغه د سیند سره په برنډه کې ناست دی. چې بیرته راستون شوم ټول احوال به درته ووایم. سکینې وویل له شاهي زندانه د طاهر د تښتېدو داستان به ډېر په زړه پورې وي. راځه صفیه موږ به د کوټې د پردې تر شا کښېنو او وابه ورو. څنګه قاسمه موږ ته اجازه ده چې ستاسې خبرې واورو؟ قاسم وویل مګر په دې شرط چې تاسو څه واورئ چاته به نه وایئ. خبره داسې ده چې د هغه د تښتېدو په پېښه کې زما د څو ملګرو لاس دی. دوی وویل وا موږ څه سادهګانې یو. قاسم له کوټې نه ووت. سکینې صفیې ته وویل راځه صفیې زما د هغه د تېښتې د کیسې له اورېدو سره مینه ده. صفیې چې په څه پوهېدل غوښتل پرې پوهېدلې وه خو بیا یې څه چرت ووهه او له سکینې سره تلو ته تیاره شوه. د سیند پر غاړه کوټې ته ورسېدې. د دروازې د پردې تر شا ودرېدې. مهلب ویل اوس زه وېرېږم چې که هغه چاته څه وویل زموږ خیر نشته. قاسم وویل نه هغه ستا په څېر نیکي کوونکي ته دوکه نشي ورکولی. مهلب وویل د هغه نیکي کوونکي خو ته یې.
ما دا ټول ستا لپاره وکړل او ما هغه ته وویل چې تا ته مو د قاسم په سپارښتنه د تېښتې موقع درکړه. قاسم ورته وویل مګر هغه څه ډول وتښتېد؟ محلب وویل آیا هغه 500 دیناره چې تا ماته راکړي وو د بندیخانې د 50 تنو پیرهدارانو لپاره بس نه وو؟ قاسم وویل ته هغه چیرته ورساوه؟ محلب ځواب ورکړ د بندیخانې نه بهر مو پرېښود، هغه به خامخا خپلو دوستانو ته ورغلی وي. زما امید دی چې زر تر زره به له بغداده ووځي. هغه له ما سره واده کړی چې له 2 تنو ملګرو پرته به له چا سره نه ګوري او د شپې به له بغداده ووځي. قاسم وویل نو د دې مطلب دا دی چې موږ به نور د هغه په اړه څه نه اورو؟ محلب وویل زه افسوس کوم چې د حکومت ځینې امیران پرې بدګمانه وو، که نه هغه یو د کار زلمی دی. په هر صورت هغه ستا په باب له بد نظر سره نه دی تللی. د صفیې د زغم او صبر دیوالونه ونړېدل، پر مخ یې پرده راوغوړوله او د دروازې پرده یې پورته کړه. برنډې ته ورغله، ویې ویل تاسو دواړه څوک غواړئ تیر باسئ؟ دا خبر اوس په نیمایي ښار کې مشهوره شوې ده چې کبنیونکو له نیمې شپې نه وروسته له سیند نه یو مړی را ایستلی دی او هغه د طاهر مړی دی. د قاسم او محلب رنګونه تک سپین وتښتېدل. په رډو رډو سترګو یې صفیې ته کتل. صفیې وویل او کاکا جان د شپې په وروستۍ برخه کې په خپله د پلټنې لپاره زندان ته ورغلی. هلته یو بل مړی هم و چې په خوله کې یې په زهرو ککړ پنیر و. هغه د بهرنیو چارو د پخواني وزیر وحید الدین مړی و. او پر دې پوهیږئ چې کاکا ته د زندان څارونکي څه ویلي؟ د شپې د بغداد د یو لوی غدار په حکم 2 تنو ته زهر ورکړل شول. یو هغه چې اوس تاسو د هغه په اړه خبرې کولې چې مړی اوس هم د بغداد په کوم څلورلارې کې د بدل فریادونه کوي. دوهم هغه چې د بندیتوب نه یوازې ستا دوست او د هغه له 100 تنو ملګرو پرته نور څوک خبر نه وو. محلب پاڅېدلو او ودرېد. صفیې چغې کړې ځمکه به تا غوندې بدکاره انسان ته ځای ورنه کړي. په ښار کې ستا لټون روان دی. د دې ماڼۍ پر هرې دروازې پیرهداران درېدلي. د بغداد هر بچی ستا د بوټیو شکولو ته تیار دی. قاسم صفیه تر مټ ونیوله او ټکان یې ورکړ. ویې ویل صفیې دا ته څه وایې؟ په هوش کې خبرې کوه. صفیې وویل ما پرېږده، زما له تا نه کرکه ده، ته یو ډېر بې غیرته او مکار یې. قاسم پر مخ پر څپېړه ووهله او په کشولو یې دننه بوتله. هغې چغې کړې بې غیرته سړی د ښځو له وهلو پرته نور څه کولی شي؟ سکینه ور وړاندې شوه. ویې ویل صفیې پر تا څه وشول؟ قاسمه پرېږده، نن یې دماغ سم نه دی. صفیه سره وسپنه شوه. ویې ویل آخر د ده خور وختې، ته هم ما یوه څپېړه ووهه. سکینې وویل صفیې د خدای لپاره لږه چوپه شه، هغه عزتمن سړی به څه فکر کوي؟ صفیې وویل غل، ډاکو، قاتل، د خدای لپاره سپاهیان را وغواړئ، کاکا جان به هغه پسې ګرځي چې ونه تښتي. قاسم هغه له کوټې نه وایستله او په کشولو یې د ماڼۍ بل کونج ته بوتله. صفیې چې خواجه سرا، نوکران او مینځ ولیدل چوپه شوه او بیا یې په نرمۍ وویل ما پرېږده، خپلې کوټې ته ځم. ما تا ته د خپلو دروغو سزا درکوله، خو د کاکا تر راتګه دې ملګری ایثار کړه. قاسم د اندېښنې او پریشانۍ په حالت کې د بخښنې او عذر مناسب الفاظ او ټکي لټول او د برنډې په لور ور روان و. خو هلته محلب نه و. یوه کښتۍ د سیند د بلې غاړې په لورې ګړندۍ روانه وه او هغه پکې سپور و. ماسپښین مهال په ښار کې دا اعلان کېده چې هر چا د محلب ځای معلوم کړ 15,000 اشرفۍ به انعام ورکړل شي. مازدیګر چې قاسم له خپل پلار سره له اوږده مجلس وروسته راووت نو څېره یې تروشه او خوړینه وه. او سکینې صفیې ته ویل تا واورېدل؟ پلار جان قاسم ته وویل چې تر څو زه د بغداد صدراعظم یم ته باید دلته ونه اوسې، هغه سبا مصر ته روانېږي. پلار جان د مصر پاچا ته لیکلي دي چې هغه ته په پوځ کې کوم معمولي منصب ورکړي، خو چې کله یې غوسه سړه شوه راوبه یې غواړي. سبا ته په ښار کې دا خبره مشهوره وه چې د شپې مهال 1000 تنه سپاره د مغولو پر خلاف په جګړه کې د خوارزم شاه د ملاتړ لپاره له بغداده ولاړل. د خوارزم زمری د وروستي مورچل د خپرونې قدرمنو اوریدونکو، جلال الدین د افغانستان له شمالي سرحد نه د مروې والي ته پیغام واستاوه چې لږ تر لږه 4 اونۍ له مروې نه دفاع وکړي.
په دې موده کې به دی له بلخ، هرات او له نورو ښارونو څخه نوی پوځ راټول کړي او مرستې ته به ورسیږي. د مروې روزل شوی منظم پوځ لږ و، خو د پناه اخیستونکو په لکونو تورې موجودې وې. هغوی ټولو تصمیم نیولی و چې دلته به د بخارا، سمرقند او نورو ښارونو اشتباهات نه تکراروي. ښځو د غشو ویشتلو تمرین زده کاوه، هلکانو د کورونو پر بامونو ډبرې غونډولې، تر دې چې د مروې هر کور یو مورچل و او د اولس دا باور و چې نه یوازې دا چې له ښار څخه به ساتنه کوي، بلکې له مغولو نه به د تیرو ټولو ظلمونو بدل هم اخلي. په جوماتونو کې د هر لمانځه وروسته خلکو ویناوې اورېدلې او د مروې د ساتنې لپاره د وینو د وروستي څاڅکي تویولو پرېکړې کولې. یو سهار چې د ښار مؤذن خلک د لمانځه لپاره رابلل، د مغولو بېشمېره لښکر د ښار د برجونو مخې ته راڅرګند شو. د سترګو په رپ کې غشي ویشتونکي د ښار د دیوالونو تر شا اوږه په اوږه ودرېدل او هلته د پښې ایښودلو ځای نه موندل کېده. د مغولو د لښکر قومنده د چنګیز خان د کشر زوی تولای په غاړه وه. چنګیز خان ته تولای په زړورتیا او تر زړورتیا هم په چل او دوکا زیات ګران و. د مروې د دیوالونو تر شا د خلکو بېدریغه راټولېدل د ده د پریشانۍ او اندېښنې لپاره بس و. تولای زړه نازړه ولاړ و. د ښار څو تنو غدارانو چې د دوی د راتلو د خبر له اورېدو سره ورسره یو ځای شوي وو، دا خبر ورکړ چې د دیوالونو تر شا په مورچلو کې تر نارینه وو ښځې زیاتې دي. تولای چې دا واورېدل د یوې توپاني حملې امر وکړ، خو د ښار د دیوالونو له شانه د غشو او ډبرو باران د مغولو غاښونه وبرېښول. د دیوال په بیخ کې په زرګونو تنه تاتاریان انبار شول. تولای چې دا حالت ولید، پوځ ته یې د شاته کېدو حکم ورکړ او د ښار نه په یوه واټن کې یې واړول. تر 5 ورځو پورې تولای ته د ښار د نیولو هیڅ تدبیر اغېزمن نه شو. د زور له استعمال نه چې مایوس شو، له معمول سره سم یې د چالاکۍ او فریب څخه کار واخیست او د ښار یو غدار یې والي ته ور واستاوه. له هغه سره یې د لیدو هیله وکړه او په پیغام کې دا هم ورته وویل چې موږ د والي نه د ځینو وعدو له اخیستلو نه وروسته بیرته ستنېږو. خو با تدبیر خلک تولای ته د والي له ورتګ سره مخالف وو، خو والي هغوی وپوهول چې زه د هغه د مکر او فریب تر دام لاندې نه راځم. دوی به چې ډیر څه وکړي نو ما به ووژني، خو زما په نه راتګ به هغه خلک هم ډاډه شي چې له مغولو سره د مقابلې پر ځای د سولې هیله مند دی. زه به دا هڅه وکړم چې تر څو د جلال الدین پوځ راځي، له مغولو سره به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړو. تولای د والي ډیر تود هرکلی وکړ او هغه یې له ځان سره کېناوه. ویل زما په زړه کې د میړنیو لپاره عزت دی. سهار چې خبرې اترې پیل شوې نو تولای وویل مونږ یوازې دا وعده غواړو چې ستاسو پوځ به په مونږ پسې له شا څخه نه راځي. مونږ بیرته شاتګ ته چمتو یو. پر دې سربیره دې وعدې ته هم چمتو یو چې کله جلال الدین سره زموږ اړیکې هر ډول وي، مونږ به پر مروه بیا یرغل نه کوو. د دې په بدل کې تاسو ته یو معمولي تاوان ادا کول پکار دی. والي په هره بیه د مهلت ترلاسه کول غوښتل. هغه لږ سوچ وکړ او بیا یې وویل زموږ خزانه که څه هم تشه ده، بیا به هم د ښار له خلکو نه تاسو ته پوره مبلغ راټول کړم او دربې کړم. تولای وویل ستا دا پرېکړه به د ښار د ټولو خلکو ته د منلو وړ وي؟ والي وویل زه د ښار والي یم. تولای وویل دا صحیح ده، مګر ته تاوان یوازې په خپله ذمه ولې اخلې؟ آیا دا به غوره نه وي چې ته د ښار مخور او مشران دلته راوغواړې؟ که د هغوی په موجودیت کې تړون وشي، د هغوی اعتراض به بیا نه وي. تاسو د هغوی په نامه یو مکتوب واستوئ. زما په ګمان به موږ ډېر زر یوې پرېکړې ته ورسېږو. والي د ښار د 10 تنو سپین روبو په نامه لیک ولیکه او ویې لیکه. د والي د لیک په لوستلو هغوی د ډېرو خلکو د مشورې پر خلاف هلته ورغلل. تولای له هغوی سره هم په ورین تندي وکتل، خو د تاوان د پیسو په اړه وویل چې موږ د ښار له اوسیدونکو سره د مشورې پرته کومه پرېکړه نشو کولی. تولای وویل ما ته معلومه ده چې د ښار خزانه تشه ده، ما ته ستاسو مجبوري معلومه ده. تاسو ولاړ شئ، سبا ته به بیا سره وګورو. غوره دا ده چې تاسو سبا ته د ښار د هرې ډلې یو استازی در سره راولئ. تاتاریانو والي او د هغه ملګري په درناوي د ښار تر دیوالونو پورې ورسول. د شپې مهال په ښار کې پر دې خبره جشن جوړ و چې سبا ته به سوله وشي او مغول به ولاړ شي. خو هغو پناه اخیستونکو چې د مغولو له ټولو چلونو او مکرونو نه خبر وو، د ښار خلکو ته د هوښیارۍ تلقین کاوه.
د ښار د مشرانو سره هم د مغولو په اړه څه غلط فهمي نه وه، خو والي پر دې ټینګار کاوه چې موږ باید د سولې خبرې اترې جاري وساتو او څه مهلت ترلاسه کړو. سبا ته نږدې 40 کسان طولای ته ورغلل. ماسپښین مهال له هر یو مشر نه په زور او جبر د ښار د نورو مشرانو په نامه لیکونه واخیستل شول چې غدارانو هغوی ته ورسول، او مازدیګر مهال او یا تنه نور مشران هم د طولای قرارګاه ته ورسېدل. ماښام مهال مغولو له والي د لښکرو مشر او د هغوی 3 تنه نورو ملګرو پرته ټول ووژل. د شپې 110 تنه تاتاریانو د والي د وژل شویو ملګرو جامې واغوستې او والي او ملګرو ته یې خنجرونه ور وښودل او په مخ کې یې د ښار په لور روان کړل. وړاندې څو تنه د ښار غداران هم و چې له والي سره یې په عربي او فارسي ژبه په زوره خبرې کولې. د دروازې مخې ته چې ورسېدل، هغوی په برجونو کې ناستو پیرهدارانو ته د سولې مبارکي ورکړه او د دروازې د خلاصولو امر ورته وکړ. د دروازې یو پیردار له کړکۍ نه سر راویست او چې دوی یې ولیدل نو دروازه یې خلاصه کړه. دننه زیات خلک راټول وو. د دروازې د خلاصېدو سره یو سړی بهر ووت او پوښتنه وکړه: تاسو ډیر ناوخته شوئ، څه خبر مو راوړی؟ والي څه شو؟ او بیا ور وړاندې شو. په تیاره کې یې سترګې خلاصې کړې او د دوی د لیدو هڅه کوله. تکرار کړه: تاسو څوک یاست؟ والي چیرته دی؟ د غدارانو نه یو شاته اشاره وکړه، ویل: هغوی را روان دي. په دې کې 15 تنه نور هم بهر ته راووتل. والي منډه واخیستله او وړاندې ولاړ او چیغې کړې: دروازې وتړئ، مغول راغلل، زر کوئ. یو تاتاري هغه په تور وواهه او په مځکه یې وغورځاوه. 3-4 نور غږونه هم اوچت شول. دروازې بندې کړې. تاتاریان حمله کوي، خو هغوی هم نورو کسانو ووژل. د یوې شېبې لپاره پیرهداران حیران ودرېدل او کله چې دوی دروازې ته پام شو، د مسلمانانو په جامه کې مغول دروازې ته ورنږدې شوي وو. پیرهدارانو داسې ګمان کاوه چې مغول له شانه پر دوی غشي وروي. دروازه یې ورته خلاصه کړه او دننه یې ننوتلو ته پرېښودل. چې کله یې د مشالونو په رڼا کې نااشنا څېرې ولیدلې، چیغې یې کړې، خو د سترګو په رپ کې تاتاریانو 50-60 تنه ووژل. څو تنه مغولان چې دننه په ننوتلو بریالي نه شول، د ډبرو او غشو په باران کې بهر ووژل شول. خو نورو یې د هر شیبه زیاتېدونکو پیرهدارانو سره مقابله پیل کړه. ناڅاپه بهر د زیاتو اسونو د پښو ترپار واورېدل شو. پیرهدارانو دننه ورننوتلي مغولي سرتیري ټول ووژل، خو څو یې دروازه تړله، د سترګو په رپ کې د سپرو یوه ډله تر دروازې ورننوتل. لږ ځنډ وروسته د ښار اوسېدونکو په بازارونو کې د ډبرو او غشو د باران سره د دښمن یوه ډله سپاره لیدل چې ګزمې یې کولې. تر نیمې شپې پورې په ښار کې غوغا ګټوه. د شپې تر 3مې برخې پورې مغولو د ښار په څو نورو دروازو هم قبضه وکړه او ډېرو کورونو ته اور واچاوه. تر سهاره دغه اور ډېرې پراخې ساحې ته خپور شوی و. هغه خلک چې له اوره د ژغورنې په خاطر بهر ته راوتل، د مغولو د تورو سره مخ شول. تر 5 ورځو پورې په ښار کې قیامت جوړ و. 6مه ورځ تاتاریانو د مروې په دروازه کې د خپل فتح یادګارونه، یعنی د کوپړیو څلي جوړول. دغه څلي تر نورو پخوانیو ټولو دنګ وو. خو د مغولو د مړیو له شمېرلو نه وروسته طولای وویل: موږ په کومه لویه جګړه کې هم دومره تاوان نه و ګاللی، او بیا یې د دې تاوان او زیان جبران داسې وکړ چې په مروه کې یو لوی اورتون تیار کړ. بیا به یې 2 تنه بندیان په پړیو کلک تړلي راوستل او پر اوچت تخت به یې یو د بل په مخ کې د هغوی لاسونه او پښې په نوبت ترې غوڅ کړل. بندیانو به ترپکې وهلې او ساه به یې ورکړه او مغولو به له خوښیو نه چیغې وهلې. اتڼ به یې کاوه او اور ته به یې هغوی ورغورځول. د کوپړیو د شمیر د زیاتولو لپاره به یې حامله ښځې راوستلې. ګېډه به یې په برچه څیرې کړه. یوه حامله ښځه په لوړ تخت وغورځېده او بچه یې وزېږاوه. طولای وویل: وګورئ، د دښمن ښځې زموږ پر خلاف نوی پوځ تیاروي. یو تاتاري ور وړاندې شو او غوښتل یې ماشوم تر پښو لاندې غوبل کړي، خو د مور مینه د مرګ په مخ کې هم صبر نه شوه. ښځې زوی را واخیست او په سینه پورې یې کلک کړ. مغولو مور او زوی دواړه اور ته وغورځول. هغې تر وروستۍ سلګۍ د لمبو په منځ کې د زوی د ژغورلو هڅه کوله، خو دواړه پکې ښکاره شول. یو 12-14 کلن هلک تر سترګو لاندې د خپلې خور بې عزتي ونه زغملی شوه. پر 2 مغولي افسرانو یې حمله وکړه او یو یې ترې وواژه. وژل شوی د طولای د قام سړی و. کشری هلک یې د طولای په مخ کې حاضر کړ.
د چنګیز خان په څیر طولای هم د دښمن د کمزوریو او ښو صفتونو د پیژندلو عادت درلود. هغه هلک ور وغوښت او ترې ویې پوښتل ته پوهېږې چې د یو تاتاري منصبدار د وژلو سزا څه ده؟ هلک ځواب ورکړ زه پوهېږم. ستاسو په محکمه کې ګناهګار او بې ګناه دواړه تر یوه میچن لاندې دل کېږي. که موږ تا له ځانه سره بوځو چې لوی شي سپاهي کېدو ته چمتو یې؟ مسلمان هلک ورته وویل ته ذلیل یې، زه پر دې ځای مرګ قبلوم. طولای وویل مرګ یو دردناک شی دی. هلک ورته وویل مګر مظلوم ته نه، ظالم ته. طولای خان وویل دی زما په مخ کې غرغره کړی، ته پوهېږې چې غرغره څومره دردناکه وي؟ زړور هلک ځواب ورکړ ته ما غرغره کولی شي، زما اولس نشي غرغره کولی. ستا نیزې به ماتې شي، ستاسو تورې به پسې شي، مټې به مو شلې شي، خو زما د اولس په رګونو کې به د شهادت وینه چلیږي. د طولای په اشاره یې هلک ته ډېرې بدې شکنجې ورکړې او حلال یې کړ. په دې ماښام طولای خپلو څو مشاورینو ته ویل موږ له یو خطرناک دښمن سره لاس او ګرېوان یو. د کوم ولس میندې چې د دغه هلک په څېر زامن زېږولی شي هغوی تر ډېره د چا غلام نشي پاتې کېدی. زه داسې هلکان تر جلال الدین لږ خطرناک نه بولم. د مروې د هر کور تلاشي پیل شوه. د کورونو د ځمکې د تل له خونو نه غلي شوي خلک راوایستل شول او ټول ووژل شول. طولای ته د ښار غدارانو د شتمنو خلکو لیست ورکړ. هغوی چې د ژوند نه امیده شول خپلې ټولې پټې خزانې تاتاریانو ته ور وښودلې، خو د هغوی تسلي به ونه شوه او د زیاتو مالونو د راپیدا کولو په هڅو کې هغوی ته ډول ډول شکنجې او عذابونه ورکړل او بیا به یې ووژل. بیا یې د هغوی کورونه له بیخه ونړول او ویې لټول. جوماتونو، مدرسو او کتابتونونو ته یې اور واچاوه. یوازې 400 تنه هغه خلک مغولو له ځانه سره ژوندي بوتل چې په معمارۍ او وسله جوړولو کې کمال درلود. د کوچ نه لږ د مخه چا طولای ته وویل چې په ښار کې په ځینو ځایونو کې تر اوس هم په پټو خونو کې ښځې او نارینه غلي دي. طولای 2000 تنه پوځ په مروه کې پرېښود او امر یې وکړ چې ښار ښه وپلټي. د هغو سپاهیانو افسرانو ته یې وویل ما لوی خان ته پیغام استولی چې له دې څو کسانو پرته چې ما ته د کار خلک ښکاري او ژوندي مې راوستلي نور په مروه کې د دښمن یو تن هم ژوندی نه دی تښتېدلی. زه نه غواړم چې زما خبرې دروغ شي، ځکه خو تر څو ستاسو ښه تسلي نه وي شوي لټون ته دوام ورکړئ. دغو سپاهیانو د یو جومات مؤذن له کوم ځای را پیدا کړ او ونیوه. هغه ته یې عذابونه ورکړل او په دې یې مجبور کړ چې په جومات کې اذان وکړي. د اذان په اورېدو جومات ته نږدې په یو پټه خونه کې غلیو شویو خلکو ګمان وکړ چې مغولي پوځونه تللي دي. راووتل او مغولو ټول ووژل. په دې ډول هغه په هره محله کې اذان کاوه او بهر ته راوتلي خلک ټول تر تیغ تیر شول، تر دې چې نور په ښار کې د شړېدلیو او خسا شویو مړو له لاسه داسې بدبویي خپره شوه چې تاتاریان پر دې ډاډه شول چې اوس دلته د چا د ژوندي پاتې کېدو امکان نشته او ترې ولاړل. د وروستي مورچل د خپرونې قدرمنو اوریدونکو، د وروستي مورچل نننۍ خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په بښونکي او لایزاله رب سپارم. هر چېرته چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. د خدای پامان.